بل مسله یو سره به تور مثال قرباني وکړه غوي علاله کړه چې ګوري دغه په دخیټه کې دنه بچیو دله معلومات نه کیږي دې سره بس چل کیږي نو اهل علم فرمایي وې چې کله به تور مثال دغه غوا علاله کړه او دنه بچي په کې په دخیټه کې پروت دی د مور علاله د شیشواله څنګه چې هغه بچي علاله د بچي علاله د شیشواله څنګه چې د مور علاله د معنا ده کاغه چرته ټک ټک کې او د قرباني په دیوخه کې ور تقسیم کې ځکه د مور په دخیټه کې دنه پروت دی د مور علاله دوسره اغم ګوي کې علال شو په دې مسله خو ان شاء الله پوه شوي حدیث کې راځي ابو سعید خدری فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم وې د دې مور د دې بچی چې د مور په دخیټه کې پروت دی د دې علاله بعینه هغه علاله د مور ده چا ویل دي شغه مستقله علاله کې لکه څنګه چې د مور علاله کې په چاړه باندې او چا ویل دي نه د حدیث صدا معلومیږي هغه اگر که علال نشو خو چې مور علال شوا او هغه بچی د مور د لغو کې سره چا ټوک ټوک اسم منعت په دې کې نشته ابو داود کې روایت دی او مشکات کې دي دواړه اقوال پکې دي بعض خلک